بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول ملګري به ښه وي. یو ورور پوښتنه کړې ده چې څنګه کولی شو یو اس بي ته معلومات سینډ کړو یا د یو اس بي څخه کمپیوټر ته معلومات راواړو. نو دغه باره کې زه یو وضاحت کوم. دې باندې به موږ څلور خبرې کوو. اول، سیسټم کې را سره معلومات دي، عکسونه دي، فار ایگزامپل تصویران دي، ویډیوګانې دي، فایلونه دي، هر څه که دي. زه غواړم چې ما سره دې په کمپیوټر کې هم پاتې شي او یو اس بي ته دې هم لاړ شي. دا یو خبره. دې دپاره به تاسو کاپي اخلئ. سیسټم کې چې کوم معلومات دي هغه به انتخاب کوئ، هغې څخه به کاپي واخلئ او یو اس بي به اوپن کړئ، یو اس بي کې به پیسټ کړئ. یوه خبره. دویم نمبر، سیسټم کې را سره معلومات دي، زه غواړم چې ما سره دې په لیپټاپ یا کمپیوټر کې پاتې نه شي، یو اس بي ته ریسینډ شي. نو دې حالت کې به ته کټ نه کاروي، معلومات به کټ کې. دا اوس وایو، صحیح ده. دریمه خبره، یو اس بي کې تا سره معلومات دي، زه ما سره دې په یو اس بي کې هم پاتې شي او لیپټاپ ته دې راته هم راشي یا کمپیوټر ته دې راته هم راشي. نو دې وخت کې به هم ته یو اس بي ته ورځي، معلومات په انتخابي کاپي به اخلي. څلورمه خبره، تا سره یو اس بي کې معلومات دي، ته وایې چې د یو اس بي نه دې معلومات پاک شي، یو اس بي کې دې پاتې نه شي، کمپیوټر یا لیپټاپ ته دې راته سینډ شي، کمپیوټر یا لیپټاپ ته راوړم. دې وخت کې به ته د کټ څخه ګټه اخلي. نو زه راځم لیپټاپ سره یو اس بي کنیکټ کوم. دا وګورئ، ما یو اس بي کنیکټ کړه. تاسو ته به سکرین باندې یو میسج راشي، دا اټو پلی 32 جی بي ده. نو زه اوس راځم اول د کمپیوټر څخه معلومات وړم یو اس بي ته. ګوره، کله چې تاسو کمپیوټر ته راشئ، کله چې تاسو یو اس بي کنیکټ کړئ یا میموري کارت کنیکټ کړئ یا ایکسټرنل هارډ ډیسک کنیکټ کړئ یا ایون تاسو ورسره موبایل کنیکټ کړئ، ټول ډیوایسونه تا ته دلته لاندې راځي. دا بره چې کوم ښکاري دا ستا ډرایوونه دي، دوه ډرایوه او دا د سی ډرایو دی کې وینډوز انسټال دی، کې ستا معلومات دي. زم دی کې چې کوم معلومات دي، دغه معلوماتو څخه څه معلومات مې پکار دي یو اس بي کې وړم، ملګري ته ورکوم یا ملګري راڅخه پکار دي. نو زه به راشم دلته فار ایگزامپل د ویډیو ته به راشم او په دې ویډیو کې فار ایگزامپل زم چې زما دا ویډیو پکار ده، که دوه دې پکار وي، درې دې پکار وي، تاسو داسې سلیکشن هم کولی شئ. یا فار ایگزامپل یو دې انتخاب کړه، کنټرول بټن به پریس کړئ، دې باندې کلیک کړه، فار ایگزامپل دې باندې کلیک کړه، دې باندې کلیک کړه، تاسو کنټرول سره هم کلیک کولی شئ. زم دغه یو ویډیو زما پکار ده، ویډیو باندې به رایټ کلیک وکړئ، کاپي به والي. زم فار ایگزامپل ما ته دې هم پاتې شي او یو اس بي ته دې هم لاړ شي، نو کاپي باندې به کلیک کړئ. که زم فار ایگزامپل لکه مخکې چې خبره وکړه ما ته دې پاتې نه شي، یو اس بي ته دې لاړ شي، کټ باندې به کلیک کړئ. دواړه شارټکټ هم وي، دا انشاءالله به صحیح درس کې وایو، خو اوس د ورور پوښتنه ده هغې ته جواب ورکوم. دا ما کاپي که کاپي مې چې کدي معنا دا شوله چې ما ته به هم پاتې شي او یو اس بي ته به هم لاړ شي. زه به د یو اس بي ته راشم، دې باندې به ډبل کلیک وکړم، رایټ کلیک به وکړم، دا معلومات به دلته پیسټ کړم. ګورئ تاسو ورته دا ویډیو ما ته دلته راغله، صحیح ده که نه؟ که اوس زه فار ایگزامپل فایلونه را سره دي، فولډرونه را سره دي، تاسو ټول انتخاب کړئ، رایټ کلیک ور باندې وکړئ لکه دا شانې. دا ټول مې انتخاب کو، رایټ کلیک کوم، کاپي یا کټ، دلته راشئ، رایټ کلیک پیسټ. دې ځای کې به تاسو ملګرو پیسټ وکړئ، پیسټ شارټکټ په نه وکړئ، ځکه که پیسټ شارټکټ دی وواهه، که بل لیپټاپ کې یا بل کمپیوټر کې ته دا یو اس بي ورکړې، هلته به تا ته نه اوپن کېږي، ځکه چې دا خو شارټکټ وه. شارټکټ به په همدې اوریجنل فایلونه چې کوم ځای کې پراته وي هلته به اوپن کېږي. صحیح شو؟ دا به نیکسټ لیکچر کې انشاءالله زه تاسو ته 1 by 1 وایم. ښه، اوس بله خبره ده، راځم فار ایگزامپل د یو اس بي کې ما سره دا ویډیو دا ملګري راته راکړې ده او دا زه غواړم سیسټم ته راوړم. رایټ کلیک به دې باندې وکړم، دا به کاپي کړم، هغه ملګري ته به هم په دې یو اس بي کې پاتې شي. او که زه دلته غواړم فار ایگزامپل ډیسکټاپ باندې رایټ کلیک کوم، پیسټ کلیک کوم، دلته هم راته راغله او د یو اس بي کې هم پاتې شوه. یا زم چې د یو اس بي نه دې راشي او ډیسکټاپ ته راولم، صحیح شول، خو به تاسو دا ډیلیټ کړئ. دې باندې زه رایټ کلیک کوم، کټ به کلیک کوم. ګوره چې کټ کله تاسو کلیک کړئ ملګرو دغه آیکن خړ شانتي شي او خام شي. رایټ کلیک کوم، پیسټ باندې کلیک کوم، دې ځای نه هغه معلومات راغله، ډیسکټاپ ته راته راغله. بعضې وخت کې دا معلومات زیات وخت نیسي، ځکه چې د سایز زیات وي. نو دې سایز تقریبا 3 MB سایز دی، تاسو ورباندې ودرېږئ، 3.4 MB سایز دی، صحیح شوه؟ نو ځکه دې کم وخت ونیو. دا موږ سره د ډیټا د سینډ کولو یا لیږلو طریقې. امید لرو چې په دې طریقو باندې پوره پوه شوي یاست.